بسم الله الرحمن الرحیم. خویندو میندو، محترم خویندو میندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. له ورځې نه چې زه په دغه کور کې یم او الله پاک دې د موږ وختینی ملایانو ته هدایت وکړي. موږ ته به یې نه ویلې چې دا زیارتونه دي، موږ ته به یې نه ویلې چې دا مثال هغه د له ورځې نه چې زه شیخ سواتی مسلې اورم او زه ډېر شیان ما ته زده کړي. الله دې په دنیا او په آخرت کامیابه لري، خوشحاله دي. او موږ به ډېر وخت ګوره داسې ملایانو چې موږ ته یې نه ویلې هله توره چرګه راوړه، تعویض درته کوو، دا درته کوو، هغه درته کوو، داسې یې نه ویلې چې دې کې وبال لري. شرک ده او زیارتو ته به تلو، طوافونه به م کول. قسم ده ما خپله زه باور م راځي که نه چې زه به لاړم یو زیارت یې موږ غوا ورکه وه، زیارت ته لاړم نو طوافونه به م وکړو چې زیارت یې موږ د غوا پیدا کړ. نو هغه وخت نه شکر الحمدلله اوس وګورئ الحمدلله شکر موږ هغه د اسلام په چوکاټ برابر او دینه مو پېژنده. او د دې شیخ سواتی مسلې چې زه اورم تهجد ته چې راجېږه سم ډېرې دعاګانې کوم. خویندو ورونو ته دعاګانې کوم چې الله ته هدایت ورته وکړي، پروردګار ته هدایت ورته وکړي، د شرک نه مو ساتي. شریک به م پیدا کول الله سره د زیارتو ته لاړ شئ، الله دا وکړئ، الله دا وکړئ، الله دې ملا ته لاړ شئ، الله دلته توره چرګه ویسئ. دونه به ګرځېدو چې له اندازې ایست. اوس الله پاک دا شیخ سواتی مسلې چې زه اورم د شپې دوه درې مسلې دوه درې هغه ویډیوګانې زه اورم، هغه د شپې تهجد ته م جګېږم، دعاګانې م کوم. نو دا خویندو ته دې ما دا غټ عذر ده ورته وایم چې دغه زیارتو ته مه ځئ او داسې نه چې ملایانو زیارتو ته دغه وختیني ملایان نه دې ما ډېره ګیله ده. دا خبرې به دوی ولې نه کولې، ولې به یې نه ویلې چې زیارت ته مه ځئ او ملایان ته مه کښېنئ، محرم و نامحرم وپېژنئ، مه ګرځئ دغه ځایو کې، نه به یې ویلې. هله 2000 راکاله 3000 راکاله بخت خلاصوم، هله دا کوم، هله زیارتو ته لاړ شئ. دلته به تلو موږ قسم ده چې ما به یو دا ابوفضل ته زه خپله تللی یم، قلف به مې واخېسته و بچی دې پاتې کېږي قلف واچوه پکې، قلفونه به مې واچول. اوس الله پاک هدایت راته کړی دغه شیخ سواتی مسلې اورم نو نه قلف اچوم نه زیارتو ته ځم، خپله 5 وخته لمونځ کوم، خپل عبادت کوم او خپله همدا مسلې اورم، تهجد باندې م عمل کوم. نو الله دې موږ خپله قوم هر څوک چې دا کار کوي ما ورته غټ پیام ده چې الله هم د آخرت نه خرابوي، دغه شیان نه ډېر زر لاس ونیسئ. شیخ سواتی مسلې واورئ، له هر چي نه خبرېږئ. ما د شیخ سواتی مسلې ډېرې تعقیب کړي دي، ډېر ښایسته خوږې خبرې دي او زه غواړم چې همدغه هغه ورځ م بیخي دعا ما یا پروردګاره نو ته خو ټول کابل په همدغه دین اسلام برابر کړي لکه شیخ سواتی چې داسې مسلې کوي، ښې ښایسته مسلې کوي، ښې ښایسته خبرې کوي. نو پروردګار دې هدایت وکړي، اول موږ ته نور بیا نور خلکو ته. زه ډېر خوشحاله یم، ډېر راضي یم چې الحمدلله شکر شرک نه مې ځان ساتلی او دغه شیان نه مې ډېر زیات ځان ساتلی. هغه اوس شپې چې کښېنم تهجد کې ژاړم، وایم چې پروردګاره زه نه پوهېدم، ما به د زیارت نه طواف کوو، موږ به زیارتو ته لاړو، جنډې به مو تړلې، زنګوګانې به مو اچولې د اولاد لپاره. الله هم نه غوښتل، زیارتو هم غوښته. نو اوس پښیمانه یم، توبې باسمه چې یا الله ته م دا سوال قبول کړه، خدای شرک هم له دې دنیا به ومځې. پروردګاره دې زیارتو ته تلو، د غټو غټو ملایانو موږ ته نه ویلې چې مه ځئ، دا کار وبال لري، هله فلاني زیارت ته لاړ شئ بند وتړئ، فلاني زیارت ته لاړ شئ دا وکړئ هغه وکړئ. اوس شیخ سواتی کښېني همدغه وایي چې وبال لري، مالګه به مو څټله، اوبه به م راواخېستې، قلوخکې به م جوړې کړې. اوس وګورئ اوس همدا شیخ سواتی وایي شرک ده شرک ده شرک ده شرک ده. نو اوس توبې باسو، اوس هغه کړي مې دي په هغه م پښیمانه یاستو، توبې باسو. زه خپله ډېرې توبې باسم، زه خپله وایم چې الله هغه څه کړي مې دي خدای ته ما ته هدایت وکړي، نور توبه مې قبوله کړي. وریځې به م ټولې کړې، نه به یې ویلې چې وریځې مه ټولوئ، ویښته به م تور کړه، جنت دوی وایي پې حرامه ده، اوس خو یې وایي هغه ده چې دا داسې مسله ده. تهجدو ته راجېږي سئ او ولاکه په اوداسه پوهېدو، د اوداسه طریقه موږ ته راښيي، د مانځه طریقه موږ ته راښيي، د هر څه الله پاک دې تارونه به م واخېستل او به م تړل په پښو پورې چې د موږ ماشوم ضایع کېږي، هغه توکل به م په تار پسې کړ، داسې به م نه ویلې چې دا ساتونکی الله ده که دا تار. اوس خو وایي که نه چې هر څه کوئ په الله یې وسپارئ، الله یې درته ساتي. الله پاک دې ټولو خویندو ته ټولو مورګانو ته هغه وکړي. نو زیارت ته به چې لاړو، زیارت لکړې به مو ښورولې وښورې، ای زیارت ای فلاني ای بابا موږ دا سوال قبول کړي، ای بابا داسې وکړه، ای بابا داسې وکړه.
نو لوڅې پښې به ولاړو لوټې به مې په ځان وموږلې چا به موږ ته ویلې ملایانو کې فلاني زیارت ته لوڅې پښې لاړ شه الله دې سوال قبلوي لاړو به تیږې به مو اخیستې ټنګه په زیارتونو به مو ټنګولې او ویلې به څه سوال به م خدای قبول کړي او داسې نه وایي څه مړی خو یې نه اوري اوس یې لا شیخ صاحب سواتي الله دې دنیا او آخرت ورکړي الله دې کامیابه لري پروردګار دې هېڅ خواري مخه نه ورښیي هغه د هر چي نه یې پوه کړو د زیارت نه یې پوه کړو د شرک نه یې پوه کړو د هر څه نه یې پوه کړو چې حق لاره یې موږ ته راوښود اوس زه په مغه حق لاره روان یم او تاسو هم خویندو او ورونو او میندو همدغه لاره تعقیب کوئ ویې ګورئ چې دا څه رقم ده ښه خبره ده ښه خبره یې واورئ بده یې مه اورئ زه خو نه وایم داسې د دې ملایان لکه دا موږ ته یې څه راښودل چې زیارتو ته لاړ شئ د دې نه یو په زره ښه ده یو په ولا که زه دعا کوم د موږ ملایانو ته ولا که موږ ته یې راضي یاستو ځکه نه یې ویلې څه زیارتو ته مه ځئ نه یې ویلې چې زیارتو یې مه غواړئ نه یې ویلې چې داسې کار مه کوئ چې دا شرک ده هر څه به م کوه سوالونه به م کول زړاګانې به م کوه په مړي به م زړاګانې کولې او په پنجشنبېګانې به م کولې سر به م وښه ویښته به م شکول اوس خو یې وایي که نه اوس بر الله وایي چې مې کوئ په زیارتو په درېیمه ورځ به د مړي وه موږ به الواګانې پخولې په مسجدو ته به م لېږل قسم د موږ به خلکو یو وخت موږ وړي وو همدې ملایانو به مسجد چې ښه کېنولو دا پلو به راغلی نه و موږ به راتښتو اوس وایي هغه حق دی غریب ده غریب حق یې موږ ته وپېژنده د خان حق یې موږ ته وپېژنده د مور و پلار حق یې موږ ته وپېژنده د میړه حق حقوق یې موږ ته وپېژنده هره مسله پوښتنه کوی شي دې پوښتنه ترې نه وکړه سوال ته دې جواب درکوي میراث چې دا میراث دې څونه حق د ورور کېږي څونه حق د مور کېږي څونه د خور کېږي دې له خبر کړو د پلار په حقوق خبر کړو د مور په حقوق خبر کړو الله دې جنت ورکړي الله دې کامیابه لري الله دې خوشحاله لري پروردګار دې خوشحالي ورکړي نو که دې ما نه اورئ ما دا نوروزیګانې به موږ ګوره کولې اوس نشته که ما نه اورئ دغه شیخ سواتی تعقیب کوي دې نه به ډېر خوندونه واخلئ او دې نه به ډېر شیان زده کوئ الله هم کامیابه لره خوشحاله اوسئ آباده اوسئ